راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو. په اتم ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل، چې وی جړل نو د مولا لکه خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډېره ده. چې تقریر یې بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی چې ودې جړل. هغه ورته وایي چې ملا صاحب پختنې ما کا پختنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه، په تا کومې مسلې اثر وکړې؟ وی چې وشوه زړه مې چاود دی، ما مې زړګی لټاوه، ما مې زړګی لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې، په تا کومې مسلې اثر وکړو؟ وی چې ملا صاحب مسالو خلا کا پویم، ما یو ورغومی و ورغومی. ورغومی پیژنئ؟ چیلې د چیلای بچی ته ورغومی وایي اپریدای جبک. ما یو ورغومی و ډېره پستا ګیری وه، غریب مړ شوی ده. تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پستا ګیره دی چې خوڅاوله نو مالا مې ورغومی را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم، ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم، ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له. قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي. چې ویل کوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلی دي، دی به په څه کې ما سره باس کړي. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی؟ مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده، څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي، دا څه بله ومیا زر و او تاسو غوندې ورته ناست دي. قاضي صاحب خو پیچاړ دی ومیا. او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي. ومکت پیاڅه و صوبه نه پیژني، دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي. تاسو ورته څه چې خدای دې میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستان کې د سبق ویلی ده پیاڅه و صوبه نه پیژني. نو دې خوا وګورئ. قاضي صاحب ته وی چې دریم سوال مو کجي چې خلاصې کیږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ولیا دا څه شی دا نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې میله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني. غوڅکی چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا. هغه والله که په دې م پوهېږي چې میله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو. امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو. ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو.
وی چې مونږ دې دمات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وی چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مالی وی چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځو ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ شي ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلکو ته ویل ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه بیختی وزه خخول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ مړ اچرګ ول خودره ګنو پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدای تانه تا کچرو تا اسپتال ته می ضرورت مبه دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي پنیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخ ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بد چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیالو کې دوی چې دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دې نو په بم لګي نو څه کپرې دې نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوريه ډېرې بد چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ول ماما زم در سره
پلار ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپه تیر کونو سار به بیا شي چې ننوتی دي نو ګډړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزوک چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانی دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیادي ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلای ورا چوره چې سات تیر د چرګ را پاسولې چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وډه راخده کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو و یو تپوس در نکوم کدي حالو نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چاله کدا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسلی او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمي سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه رااله بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی سبډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه می وباسي بل چرته می یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وستو دغه سلرګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې که الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدلې نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تے وقت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے انا مالاو نو مونږه خو پریدیو زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي جوړېدل او د لرګي کاسا وا پاره کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وچ ایکي ماله روټي نه ما ته چې روټي کې غډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ کاسا ود لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی کھاسو تاں تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے کھاسو ا سکړه کرا دغه کوو مړای کې خدا دغه چل کوو دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر واغم هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډېر تنګو د خان نه چې ډېر تنګو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناشته او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خه کولی شي دا د په شکال چنډخان لاسم نشي اچولې نو چې خیوال چې خلاص شو هغه منډه کتانې تر پورټ یو چې ز خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه تي نو عدالت عالیه کې زت عرض کو ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بیا ادب یم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټم پماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مرداروم دي هغه ورته جزې والم ویلو غواړه معافي کینی اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وی چې بابوجی माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो और या मैं जानता माफी दर नवालम वा कोटा के खबर होता हूं माता पता दा जालिम औदिम वालम ज और माफीम दर न जवाल देखो गो रही दा वो अंदर की बात है ये भी जानते हैं और हम भी जानते खजे नन राते जिन्हें टेलीफोनों को पढ़ दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं मां जी बोल रहा हूं वैसे आप हैं माला वैसे वो आप औरतों के पीछे लगे रहते हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे माला आप कौन लड़की है मैं बदमाश हूं और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूं माल मैं देव में से ताल्लुक रखता हूं तुम जरा सामने आ जाओ ना तुम जरा सामने आ जाओ तुम जिन्नात परी हो और मैं देव पता लग जाएगा फिर दादा खजवार खजोलम चिपकोर के टेलीफोन न लगोली दा तमाशे पके शोरू दी खजोला चिपकोर के टेलीफोन जी न कोल लगोली दात پکور کې ډېرو خلکو ټي وي خېده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري وی سي ار راځي په وی سي ار خشه تا خدای هلاک کچ هلاک په وی سي ار کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلق تب خلق وگی خو اس د جمعه پشپا بخلق تبارک الذی تغوگی خو سورۃ یاسین تب وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غه ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعه پشپا هغه ته ناشتي نو د دم قوم مبلغینم دمان سار کے تاثر پاسے یہ رہا بیکا جولی کا ملنگی پہ کھلا سکو اس خدا خبر چی ملنگے چوک دے ملنگے دے چی کلنگے دے ملنگے دے خواہ پدے کے بل بل سب پکی پالوانی دا کت شیدے پکی بل سب شیدے پکی چے اخبار کے اندے کت دا سے تو کوئی گورے کنا اخبار کے اندے ملوک دے کس شیدے
ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمبانو صفتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما پیړای چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کرا ټینګي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات کی او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نراغه مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقع کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چشو شیطان خیالو کو چې بیڑا غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازی کنه چې دا سي بار چکر وو بار وروت دا سي د لاوري سه په مټیي تیر شو چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې تاسو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی تمخ کې تیر شو پاګه الوا مچان کې نست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې پاچر مخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاري مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله داوله فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مولې جنگېده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکاله قانون د استاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لارډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلې ته د اسلام نوم وجه لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو
چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو. یو بل بې وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه، دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم. نو ورمنډه کړې ده، هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دي، دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو، هسې نه چې زما زوی ده وجلی. سړی په یو کلي ته ننوت، د کلي خلق راووته، ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی، ښه دی چې خدای ته خلاص کړي. ورته وی چې دنه زه خدای نه یم خلاص کړی، خدای ما د دنه را خلاص کړو، ده وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو. تا اوس عقلو تا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلی دي جنریټرې اټومیټک، لویا بجلی فیل شي اټومیټک جنریټر چالو شي. صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی ده. هغه د بادشاہ خزي دي صاحبہ، بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو، ولدا دکانونه لګ ډک دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه. هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورجی ملایي. کله بادشاہ خزو څه خبره و، بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي. اوس خو د بادشاہ خزه تکه خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایوي، ځکه چې مفت راځي. اوس خو مفت چکرې شروع دي، او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایوي، هر شی مفت. اب بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پوهیږي نه. کابل نه یو سړی تلو هندوستان ته، د یو الوهي دکان ته ورغی، د الوا کړه ډک پروت. نو د سړی وی چې دا سړی جوړ روند دی، دا دکاندار دومره الوا پرته ده، د خورینه ورته ناسته. نو د لاس ور وړی دی چې نوړی راغسته په خولای منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښو، دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به مونږ نه کوله، و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړهی پلید کو، لاس یې ورو. پولیس نیولی دی او مړه په خرې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. سموده پس چې وطن ته راغی، که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودي، وی چې بلې صاحب. او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه ملک. نو برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوي. لکه دی به وقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری بخر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیږي د هر سال ته مفت. هندوستان د څه خمل کړي. اوس کله غوندي عقل لري ما دې خبره ته وګوري، چالوا او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا، لیکن دې به وقوف تنه عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل، دا د دې پوزه پرې کېدل دي. بل خبره ده چې دوی په شرمېږي. معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته به ویل چې اده مولا واده وکا، اده مولا واده وکا کې نیویش نن دی، اده مولا واده وکا کې نیویش نن دی. امور ډیره څنګه کړه ولا واده
دې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه کا وادې رامنډه کا امور رامنډه کړ چې بچیا بیله مې سپېره شه څه چل وشو وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخړوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کې دا حسن د دې بیا د ډمې به څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلنډره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلنډر اوس ما تم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کته دا څوک دی زه مو غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ده دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو دراو چې وې درول مال الکه خبره وره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وې چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وې هغه آئندہ وې ته چې او ته نماز پڑھ دے وې چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چې ډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزې وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دې خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ
द पाकिस्तान हुक्मरान तबका द जश्न पाकिस्तान पशप बांधे द सदर प क्लब के बरबन गड़ी और दस गड़ीगी कि द खजो पर तुगुन यौ बल सरा बदल द सदर क्लब में वेले हो दे गैबी मलेको निकल के सदर क्लब ने सदर हाउस जोड़ कि सदर हाउस से जोड़ को न तौहीन सदर शो न दफसोला मार्शल्ला की जऊनी उमा दादा यहया खान पवा चिवीनी कुआर जेल के उमा चिबिया मार्शल्ला अदालत तपेश के में तादस से चल करे मालमा खुदा नदी सदर हाउस माना द सदर कोर के पागल और बरबन डांस की मादा नदी वेगी मां क्लब याद करे वे चिदा दे बुजुर्गान लिखी दा सलोर वाला बुजुर्गान रा सरा पी और योरा सरा मजिस्ट्रेटन पेश माता उगोरई माता माल बचिया तासु पचावड़ी दिली नहीं माशाल्लाह अदालत तमावी चे दा सलोर वाला दरोग हुई वे कलिमाए पे रखना माल ददुई पुख्तनो मिजाज दे कलिमे पर दरोगा ते हो ददुई आदत वे चे फिर क्या करूं माल बार न द्रे कानी रो वाला पद्रे कानी दिल तलाक वरवा चवा चे दाला फस दवेले चे कानी बार न रो वक्त सीडी वाला हुई चे मैं मौलाना साहब लग जमा पांसी कोल लम खबर जोड़ा करे चे तासो न तलाकियान खो जोड़ कम मेजर वर्ता हुई चे ये मौलाना साहब जो कहते हैं तुम वैसे करो बस पिदरे कानी में वाचो पर सलोरो वाड़ो मजिस्ट्रेट नंबर रहा है मातेल माफ ने वाद करे दे माल चिन्ह तलाकी से खबर दागा में वरवाचो माता मार्शल्ला अदालत हुई थी अभी माला जो के चाहो करो तुम्हारा हूं जो के चाहो कैद हो या जुर्माना हो जो आपकी जी में आए सलोर जर रुपए जुर्म कम और पमेजबान दे सलोर जर रुपए वागस्ते और ब्यारानात कड़ाई हुई थे पर ये खबर पोएगी चाहते वेलेशी पदी मिंबर कर तार से वेलेशम कदी लारे तशम ज्यादा तत्रखा खबर हम न चलते चाहते बच्चों कसो पकोर की गडीगी वो बस्ता से कार दे मुंग सरे उसी की खड़ा लाइन आगे तो खड़ा लाइन नागे खजा बुढ़े दा पटकडिगी ने स्वरोले लूरे स्वर करी अलगदा से कहे बच्ची है ये बच्ची वाटा मेख है और बच्ची दागा शर्मे दले कौम ग्रानो मुहतरम और को द मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर से द अवल और देम नंबर तरस्कुनु मिसालुनु नबाद द द्रेम नंबर के 27 और द बतासु पे खबर खार के बैरून कचरे गेट अशरफ रोड सरे फकीर खान नासर खान के सेट हाउस के द नासर खान और हैदर खान सर मिलावीगी द दिन अलावा द हर किस्म दिनी तकरीरुनु नातुनु तिलावतुनु के सेट बहुम तासु दी दुकान ना तरला सकी दीशी टेलीफोन नंबर दे 25 29 12 स्पेशल फरमाइश द हाजी अजीज खान जुमे मुंस के में मालिका का जेल तलाड़ में आवाज को बिल्कुल मुंग दर तसी माल आराम के उस्ता सुदा जुमात की जो सुमरा नासी ईमान वही कजे बोत नमरा पसे बराशी मरा बदे कबर शकरेगा ना मां पसे खुदा तो गोरे मराजी और जोम नजम जका मां खुदरते हुए कि सोख महबूजी दाग जनाजा ब्याज को मालदार आ गए तो द चरगी चरगानम ते तपोस को और गरीब रह गए अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब खैर जी देर खैर नूर अल्हम्दुलिल्लाह अदीब मुंगा जन्नत
غریب راغی اختر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وځي که خیال کوي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بڑا رب دې خپلې لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملاو داسې 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 غټ راغی السلام علیکم. په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم. دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خور وې د وبو چغلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې مو ورچو زئی او بیا مان در ټوپ کړی وې چې زئی روک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو ماته دا تاسو غوندي خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې دی ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وځي زکات چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاشت دننه نه ځي او دی خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاشت نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا را صحیح کیږي پلازه کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې داغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناس دي ما میاشت کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ فدی کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه چې اوس مې الټاونه نیس خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکت ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کې روزه ٹھیک شي
کوم دوی څه وایي دا یو څو شرپسندي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن وواله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ورکړي نو واده کې برامه ده د بالا مړې پته چا به شلخه تماچ کوړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی په موري کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وې دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په ومه پیړۍ لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا د قوم زماف نکړم قرانونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعه تمرانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چې زی او راضی کړه کله دا چلتي دا به زه پرېدم نه پرېدم بم نه چې زما دا جبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوې نو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پوهېږي په دې اړو پوهېږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا یو دا خدای قمقل وایي مالکه ته نیت چې په مونځ کې تړې محکم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې خدای پسې دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپه شي تاسو خپه شي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته هو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او خرا او سټاو لاس چت کو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چت کوي چې دا والی او یويس په بنیره لا الواده کرا ارواګانی کمزه کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین ده یا سجین ده لارو بیا بنیرو ته نرس دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي
یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار ہے مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا ہے سلون ہو اگر اشتیا بے گالا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چھ مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ کیوں تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوری دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو ترک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو ترک دی خو چې ترک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارے کی اوے تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږي دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی تو قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي بھائی په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غل کچا بسترې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګو که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واب نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وایي شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کار او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه داسې نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع یو سخته یخني وه سخت
سخته یخني و نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خوی نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به او چې دا اور به هلته وي. او دغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي. خفه نه شئ. یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستولو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې کې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه. نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي. خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه. ویلې ولې؟ ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې. ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته. نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو. امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو. مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده. نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي. دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکان وباسي ټیک ده. دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځان ومنډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو. میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن. مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي. اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ. بس یو ټکې اخري واورئ. یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله
مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه پخپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان پخپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه اوس ما نه تپوس وکړه